د افغانستان بدنامول او بلې حملې لپاره نړۍ هڅول. سادات وایي طالبانو القاعده ته پناه ورکړې. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. سمیع سادات هم د مقاومتیانو هغه ادعا ته هوا ورکړې چې ګڼې القاعده شبکه افغانستان کې شتون لري. د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو پخواني قمندان سمیع سادات د کمبریج اتحادیې په یوه غونډه کې ادعا کړې چې طالبانو په افغانستان کې د القاعدې ډلې د 800 قمندانانو په ګډون د دغې ډلې څه باندې 14,000 غړو ته پناه ورکړې ده. ښاغلی سادات وایي د طالبانو رژیم د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ دی. سمیع سادات د شنبې په ورځ د کب 26مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمبریج پوهنتون د زده کړیالانو د اتحادیې د مشر نیک ډیویس په کوربهتوب یې په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي سادات زیاته کړې چې طالبانو د ښوونځیو پر ځای د 20,000 دیني مدرسو په جوړولو سره د منځنۍ اسیا جنګیالي هم خدمت ته نیولي دي. نوموړي ټینګار کړی چې طالبان به په داسې کړنو سره نړۍ ته ډیر ناورینونه رامنځته کړي. ښاغلي سادات لیکلي موږ افغانان د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوو. یوازینی څه ته چې اړتیا لرو د نړۍ د ملتونو لخوا د سیاسي فضا جوړېدل او درک کول دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر احمد ضیا سراج هم په دې وروستیو کې افغانستان انټرنیشنل ته په یوه مقاله کې لیکلي چې اوس مهال څه باندې 1 میلیون طالبان په دیني مدرسو کې په زده کړو بوخت دي او ټاکل شوي چې په راتلونکو 3 کلونو کې 9 میلیون کسان له دغو مدرسو فارغ شي. شنونکي بیا وایي سمیع سادات او لنډغران غواړي په داسې ادعاو خپل بادار یعنې امریکا راضي کړي او پر افغانستان د یوې بلې حملې لپاره لاره جوړه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.